د ډونالډ ټرمپ غټه شپږیزه د هندوانو په لوبغاړو باندې دا چې ډونالډ ټرمپ د ویرات کوهلی او سچن ټنډولکر نومونه څنګه تلفظ کړل او د هغوی په اړه څه ویل دا هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نړۍ د کرکټ ستر میدان پرانیز غونډه کې ګډون وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون د هندوستان پر لوري د 2 ورځنی سفر په هوډ روان شو. ډونالډ ټرمپ د هند احمد آباد ښار کې د کرکټ هغه میدان پرانیست چې د نړۍ تر ټولو ستر دی. ډونالډ ټرمپ پرون سهار هند ته ورسېد. هرکلی ته د هند لومړی وزیر نریندرا مودي او نور هندي چارواکي ورغلي او د هند لومړی وزیر او د امریکا ولسمشر د کابو 100,000 خلکو په مخ کې وغږېدل. له ټرمپ غوښتنه وشوه تر څو د هند بالیووډ او کرکټ وستایي. ډونالډ ټرمپ د هند کرکټ تر ټولو ستر میدان سچن ټنډولکر او ویرات کوهلی یاد کړل خو نومونه یې غلط واخیستل. ډونالډ ټرمپ وویل د هند فلمونه او کرکټ د نړۍ په سطح ډیر مشهور دي. د هند خلک ویرات کوهلی او سچن ټنډولکر ته ډیر خوشحالېږي. ټرمپ د ویرات کوهلی ته د ویرات کوهلی او سچن ټنډولکر ته د سچن ټنډولکر نوم واخیست. د خبره د نړۍ سراسر ټولنیزو رسنیو ډیر لاس په لاس شو او ډیرو خلکو د خندا څرګندونې وکړې. د هند موټیرا کرکټ میدان د هند احمد آباد کې پرون پرانیستل شو. په یو وخت کې کابو 1,10,000 کسان پکې ځایږي. په جوړېدو یې 100 میلیون امریکایي ډالر مصرف راغلی. د نړۍ تر ټولو ستر کرکټ میدان دی. نو مینو مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.